ورونو جدید فتوا د پنجاب یا د پاکستان نه رااله د افغانستان په خلاف باندې چې همیشه فتواګانې ورکول کیږي او د بد مرغه په افغانستان کې عملي کیږي زموږ خلک عملي کوي. نو نوې فتوا دا ده دغه مولا دلته ما دا عکس لګولی دی په اردو کې د خبرې تاسې به اورېدلي وي ما به درله ویډیو هم پرې کړی وي په اردو کې ده خو ترجمه یې درله کوم خلاصه دا ویلي دي چې محمد نبي چې دی محمد نبي د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان باید د ده دا نوم بدل شي ځکه چې دی کې محمد یا نبي یعنې دا د اسلام سره په ټکر کې دی. نو اوس محمد نبي ته دوه چانس دي یا خو محمد نبي داسې وکړي چې څوک خودکش پیدا کړو محمد نبي د یو کپتان نه ته پاتې لوبغاړي چې دی وانه خودکشي او مهربانه دا شهید کړي او یا داسې کړو چې محمد نبي وانه موږ قائد اعظم کېدو لکه قائد اعظم محمد علي جناح چې یو کېدانې یو دغه نه دی معلوم د هغه نوم صحیح دی خو زما د کپتان نوم چې دی هغه محمد نبي چې دی غلط دی. داسې نه چې دا خبرې د ځانه کوم ما پوښتنه وکړه د قاري صاحبانو ملا نه پوښتنه وکړه هغه راته ویل چې قائد اعظم نوم غلط دی مګر قائد اعظم دې صحیح کوي چې صاحب مهربانه چې هغه شان دي شرابخور سپو ساتلو والا چې نه چا په مونځ لیدلی نه چا په اودس لیدلی او زما محمد نبي کرکټر چې هغه په ګراونډ کې مونځ کوي په هغه باندې فتوا ورکوي صاحب مهربانه چې وایي د دې دا نوم غلط دی. یاره منمه دې پنجابه والله چې منمه دې والله چې کاشکې دا غزم ستاسې په شان دی زموږ په افغانستان کې زر مولیان ستاسې په شان دی پیدا کړو دا زموږ افغانستان به جوړ شي ځکه همیشه د پنجاب په فتواګانو همیشه د حقاني د مدرسې په فتواګانو همیشه دغه خلکو په فتواګانو باندې موږ خپل وطن تباه برباد کړي. ایله منډۍ په لاهور کې ده د جهاد فتوا په کابل ورکول کیږي لوڅې جنکۍ په پنډۍ کې دي د جهاد فتوا په کابل کې ورکول کیږي د حقاني د سمیع الحق د مدرسې مخې ته ټانګونه تېرېږي مګر جهاد فتوا په افغانستان باندې ورکوي د کفر قانون په پاکستان کې دی مګر په غلامان د جهاد فتوا په افغانستان ورکوي همداسې سراج الحق او دغه ټول خلق دی خدای پاک تباه برباد کړي. دغه یو شی راته افغانان ورونو پاکستان نه پرېږدي مکتب راته نه پرېږدي دا خبره چې شبخانه راته نه پرېږدي کرکټ راته نه پرېږدي هر شي پورې راغستې ده دغه تاسو ته چې دغه درته ښکاري دغه طارق جمیل ما درته وویل چې دغه د ایله منډۍ په خوا کې چې ناست دی تاسو یقین وکړئ چې د ده 20 کاله زما که دروغ هم دا خبره تاسې رښتیا کولی هم شي زموږ په ننګرهار په جلال آباد کې د تبلیغي مرکز دی 20 کاله دې ته انتظار و چې دغه ورته اجازه ورکړي چې هغه خپل فعالیتونه هغه وکړي مګر اجازه یې ورته 20 کاله ورنه کړه ورته ویل تاسې به دلته راځئ روڼ ته راځئ دلته صاحب مهربانه خو پښتون دی چې بستره یې اچولی صاحب مهربانه د دې د منډیو په طرحه کړۍ لګوي او ریوڼ ته ځي نو دا ریوڼ ولې په پېښور په جلال آباد کې جوړ شو کفر دی مګر جلال آباد کې اجازه نه ورکوله بیا هغې د خپل اثر نه چالکو ته سره وران دي همدا طارق جمیل هغې سره وران دي حالانکې هغې هم اسلامي کارونه کوي دا هم اسلامي کارونه کوي خلک دلته راشي موږ ته وایي تاسې د علماو په خلاف باندې خبرې کوئ نو د دې علماو په خلاف باندې زما خبرې غیر شرعي دي دا زه دروغ هم که زما یوه خبره او دروغ خو تاسې ویوئ نو الله تعالی دې په افغانانو باندې رحم وکړي دا د کرکټ ټیم یې وګورئ د جنکو کرکټ ټیم یې وګوره او که داسې کار زموږ په افغانستان کې وشو اول به زموږ د افغانستان ملا راپاڅېږي بیا به صاحب مهربانه د تورخم نه راوړي د پنجاب نه به ټوپک رالي بیا به په افغانستان کې وروره صاحب مهربانه جهاد کوي مګر په دې پنډۍ کې ورته دغه د کرکټ ټیم نه ښکاري دغه لوڅې جنکۍ مته نه ښکاري دغه ایله منډۍ مته نه ښکاري جهاد ټیکۍ راوړي زما په افغانستان کې موږ د جهاد نه منکر نه یو خو د پنجاب په ټوپک باندې بهي جهاد کېږي نه د پنجاب په کومک بهي جهاد کېږي نه ځکه چې هغې خپله د کفر قانون دی خپله پکې لوڅې جنکۍ د شرابو مرکزونه دي او زما په نوم کې هم کار دی الله دې په موږ رحم وکړي خصوصا د افغانستان په قاریانو مولیانو باندې سوال درته کوم بس دی دغه افغانستان نن واوړئ د دې جهادونو او د دې فتواګانو باندې د پاکستان په فتواګانو تاسو د خپل وطن تباه او برباد خپل ځوانان تباه او برباد کړ وګوره د پاکستان مولا ته خو داسې فتوا ورکړه د پاکستان په کرکټ باندې یا په پنجاب باندې فتوا ورکړه چې تا سره څه کې په دې کابل کې د برابرۍ کې دې برابرۍ خو موږ خو ډېر بېوسه یو که نه الله دې رحم وکړي